السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته در وښیم چې څنګه کولی شو د فیسبوک د ګروپونو څخه په یو کلیک باندې ځانونه وباسو. یعنې دوستانو کله چې تاسو د فیسبوک کې ګروپو کې اډ شوي وئ یا مو دوستانو په ګروپو کې ځان داخل کړی وي او دوستانو تاسو هغه هم ډېر زیات وي نو دوستانو تاسو نشئ کولی چې له یو څخه ځان وباسئ. نو دوستانو کله چې تاسو د یو ګروپ څخه ځان وباسئ نو دوستانو هغه ډېر وخت نیسي. نو دوستانو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته دغه ټریک ښایم چې څنګه کولی شو په یو کلیک سره د فیسبوک ګروپونو څخه ووځو یا دوستانو هغه ګروپونه مونږ پرېږدو چې مونږ نه غواړو دوستانو هغې ته مونږ داخل شو. نو دوستانو ویډیو تر پایه سره وګورئ او ویډیو مه سکیپ کوئ ځکه دوستانو چې تاسو هم په دې ټریک باندې پوه شئ. دوستانو د ویډیو د شروع کېدو د مخه که تاسو چیرته زموږ د یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټې نشان ورسره ووهئ چې زموږ هره نوې او داسې معلوماتي ویډیو اپلوډ کیږي تر تاسو وړاندې به تر رسیږي. ملګرو د دې لپاره به لومړی تاسو راشئ په فیسبوک ته. فیسبوک باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله ملګرو چې تاسو فیسبوک ته داخل شوئ نو دلته تاسو ګورئ د ګروپ نشان یعنې دوستان تاسو به دلته په دې باندې کلیک وکړئ. دوستان تاسو ته به دلته ډېر ګروپان راوړوي. نو دوستانو دغه دی دا ګروپ هم اوس جوړ شوی دی آنلاین ارنینګ د فیسبوک کمپیوټر زده کړه د ډیزاین زده کړه. نو دوستانو دغه ډېر ګروپونه دي. نو دوستانو زه نشم کولی چې د یو څخه ځان وباسم. نو راځم دوستانو دلته به تاسو وګورئ سیټینګز. په دې سیټینګز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې دلته په سیټینګز باندې کلیک وکړئ دلته لیکلی دي نوټیفیکیشن پین فالو ممبرشیپ. نو دوستان تاسو به دلته د درې سره به پرېږدئ او دلته به ښکته کې ممبرشیپ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې دلته ممبرشیپ باندې کلیک وکړو نو دوستانو تاسو ګورئ دلته لیو. نو دوستانو کله چې تاسو په دې لیو باندې کلیک وکړئ دلته به بیا تاسو لیو ګروپ باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دوستانو هغې ګروپ څخه به تاسو ووځئ. ګورئ دوستان دلته آنلاین نو دوستان دلته به تاسو ورته په ناټ رایټ فارم سپیم باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دوستان کله مو چې په سپیم باندې کلیک وکړو او بیا به یې نیکسټ کړئ. کله مو دوستان چې په دلته نیکسټ کړو نو دوستان دلته به کله مو د نیکسټ نه بعد دلته به تاسو ډن باندې به کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې په ډن باندې کلیک وکړو نو دوستانو ګورئ آنلاین ارنینګ و هغه له دې ځای څخه ډیلیټ شو. نو دوستانو که تاسو چیرته غواړئ چې په یو ځای باندې تاسو له ټولو ګروپانو څخه ووځئ نو دوستانو کوم چې تاسو د ډیټې نشان وینئ یا د دوه تیر نشان وینئ نو دوستان تاسو به په دې باندې به کلیک وکړئ. بیا به دوستانو ګروپس A to Z نو دوستانو ګروپس A to Z باندې به تاسو صرف کلیک وکړئ. نو دوستانو هغه به صرف په یو منټ کې له ټولو ګروپانو څخه تاسو ووځئ. دوستانو دغه وه زموږ نننۍ ویډیو. دوستانو چې تاسو ته مو ډېر په زحمت او کوشش سره جوړه کړې وه چې تر څو تاسو ته دغه ښه معلومات در وړاندې کړم. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ ویډیو کې زموږ ویډیو باندې کمنټ هم وکړئ چې تاسو ویډیو باندې پوه شوي یئ. نو دوستانو موږ ته کمنټ وکړئ. نو دوستانو کله چې تاسو غواړئ چې په هره ستونزه کې یا د فیسبوک د انټرنیټ د معلوماتو په باره کې تاسو ویډیو غواړئ نو دوستانو صرف او صرف ماته کمنټ کوئ. زه به تاسو ته په هغې باندې ویډیو جوړوم. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي زموږ ویډیو لایک او شیر کړئ. دوستانو بیا هم هیله کوم که چیرته زموږ چینل ته نوي راغلي وئ نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې د ګنټې نشان ورسره ووهئ. دوستانو بیا چې داسې په نوي او ښکلي ویډیو کې حاضرېږم تر هغې د خدای په